بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله د انشاټ ویډیو ایډیټر دویمه ویډیو کوو. دویم ډی دی او انشاټ ویډیو ایډیټر دې کې به انشاءالله ویډیو ایډیټینګ سټارټ کوو، پریکټیکل به سټارټ کوو. راځئ چې انشاټ ویډیو ایډیټر اوپن کوو. ها ما انشاټ ویډیو ایډیټر اوپن کوو. زه راځم زه به انشاءالله سټارټ علم د کریټ نیو نه. دې کې ما سره ګوره درې خبرې دي، یو ویډیو ده، بل فوټو ده او بل هم کولاج دی. که تاسو وګورئ په ویډیو کې موږ ویډیو ایډیټینګ کولی شو، فوټو کې فوټو او کولاج کې هم ډیر فوټو سره جمع کولی شو په ډیزایني شکل سره. زه راځم کولاج باندې کلیک کوم او په دې کې ما سره اول ګریډ دی چې دې کې موږ سره مختلف ډیر قسمونه موجود دي، ډیر ډیزاینونه ټیپلیټ موږ سره په دې کې موجود دي د فوټوز لپاره. بل موږ سره فری سټایل دی، په دې شکل باندې ای آی بلینډ دی او همدغه شان سټیج دی. زه راځم زه اول تاسو ته فری سټایل درته ښیم. فری سټایل باندې زه کلیک کوم او زه ورته وایم چې مثال په طور باندې ماته دا انتخاب که یو او دا هم دوه او بل مې ورته دا انتخاب که. بس ما دا اوکې باندې کلیک څرنګه مې چې اوکې باندې کلیک نو ماته اټومیټیکلي له دې څخه دغه شکل راته کریټ که. زه غواړم چې دا دې لږ لاندې راشي، دا به په دې شکل باندې راولمه. دا دې هم ماته لږ غټ شي، صحیح شوه. مې ورته لږ غټ که دغه شان په دې شکل باندې دې باندې کلیک کوم چې دا به رډه شي. بس اوس زه غواړم دا سیف کړم، زه به راشم ایکسپورټ باندې به کلیک کوم نو ماته اټومیټیکلي دا سیف شو. اوس به زه راشم دا به زه وګورم، صحیح ده. دا موږ سره په دې شکل باندې کریټ شو. ګوره څومره سمپل او څومره اسانه. ښه دا به انشاءالله وایو په دې کې چې کوم کمانډس دي او دې کې چې کوم ګریډس وغیره دي هغه به انشاءالله وایو کله موږ ویډیو کمپلیټ کړو. ګوره بل موږ سره پکې فوټو دی، دغه کې زه کولی شم چې فوټو کې تغیرات وکړم. مثال په طور باندې دلته یو فوټو انتخابوم، دغه ساره تصویر دی او زه غواړم چې دې کې لږ تغیرات وکړم، صحیح شوه. نو زه به راشم ته فلټر ته، بس دلته راشه ټیک باندې کلیک کړه، دلته راشه ایکسپورټ باندې کلیک کړه، تا ته به اټومیټیکلي دغه پکچر ښه زه رالمه بیک ښه زه رالمه ویډیو ته او په دې کې ما سره اول نیو دی او دا لاندې چې کوم دي دا ټول موږ سره ډرافټ دي چې کوم مخکې موږ دغه ویډیوز کریټ کړي دي، په دې کې مو تغیرات کړي، دا مو یا سیف کړي یا مو نه دي سیف کړي، خو دلته موږ سره په ډرافټ کې پرتې دي. تاسو غواړئ چې دا دوباره یوز کړئ نو تاسو سمپل کلیک ورباندې وکړئ، تاسو ته به اټومیټیکلي هماغه ویډیو راشي، صحیح شو. حاضر ما دا ویډیو ورته راوستله او په دې کې موږ سره دغه کمانډس موجود دي. د کینوس نه واخله تر دی ایسه پورې، د کینوس نه واله تر دی ایسه پورې، نو دغه کمانډس موږ د خیره سره وایو، صحیح شو. آل اف آل به وایو، ټول به وایو. داسې به نه کوو چې موږ یو ټایټل ولیکو هاو ټو بلر ا ویډیو، هاو ټو سلو موشن ا ویډیو، هاو ټو ساوند اوور ا ویډیو. بس دغه نه زه بس لیکچر جوړ کړم چې دا اول لیکچر شو، دا دویم شو، دا دریم شو، سر او بر باندې پوه نه شي، په صحیح طریقه باندې پوه نه شي، په دویم ورځ تاسو نه ټول ایري نه. زموږ به A to Z کمانډس وي. کله چې تاسو کمانډس یاد شي بیا تاسو کولی شئ چې هر ویډیو او هر افیکټ په ویډیو باندې اپلای کړئ، هر ویډیو ایډیټ کړئ، هر قسم تغیرات به تاسو انشاءالله بیا درځي. ځکه چې ستا کمانډس نه وي یاد او ته راځې دلته په ټریکونو کې کار کوې، په دې کې کار کوې، نو اسې اپلیکیشن نه یادېږي. ښه ګوره ما دا ویډیو ورته راوستله، نو کله چې زه ویډیو ورته راولمه، کله چې ما ویډیو راوستله نو دې سره دغه کمانډس راته راغله او ګوره دې سره دا پلس بټن ده او له دې څخه مخکې زه غواړم چې دا ایسته کوم ذهني ویډیو راولم، زه به راشم بیک باندې به کلیک کوم. څرنګه چې بیک باندې کلیک زه به راشم ویډیو ته او دغه ځای کې ما سره دا نیو دی، زه به په نیو باندې کلیک کوم. زه غواړم چې په دغه ځای کې کومه ویډیو ورته راولم، خو په دې کې موږ سره دوه خبرې دي، یو را سره البم دی او بل را سره هم میټیریل دی. په دې البم کې زما خپل ویډیوز او فوټوز موجود وي او دغه شان که دواړه راوستل غواړئ نو آل باندې به کلیک کړئ، هم ویډیو راوستلی شي هم فوټو راوستلی شي. میټیریل باندې زه کلیک کوم، دې کې موږ سره ګوره دا کلیپس سره موجود دي، دغه کلیپس تا پکار دي، خو چې کله تاسو سره انټرنیټ موجود وي دا به تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دغه موږ سره ګوره انټرو ده، انټرو مطلب دا دی چې کله زه ویډیو سټارټ کوم نو ما سره دې ورباندې دغه څو سیکنډه ویډیو دي دا دې ورباندې راشي. مثال په طور باندې دې باندې زه کلیک کوم، ګوره دا ماته ډاونلوډ کیږي. که زه غواړم چې د دې پریویو وګورم نو زه به راشم په دې باندې به دغه ماوس کلیک وکړم نو ماته به اټومیټیکل د دې پریویو شو شي، صحیح ده که نه. اوس که زه غواړم چې دا په ویډیو کې استعمال کړم، یوز یې کړم، نو دې باندې سمپل کلیک او تاسو به راشئ په دې ټیک باندې به کلیک وکړئ نو اټومیټیکلي به تاسو ته دا از ا ویډیو په دغه ځای کې شو شي. زه غواړم چې دا پلی کړم، ګوره دا ماته دغه شان راغلی، صحیح ده که نه. اوس که زه غواړم چې دې سره په څنګ کې ویډیو راولم زه به دا دغه شان راولم دې خوا ته، صحیح شوه. زه به دلته پلس باندې کلیک کړم او په دې ویډیو باندې به کلیک کړم، دې سره به زه
بله ویډیو هم راوستلی شم. زه به راشم مټیریل باندې به کلیک کوم، نو دلته اوټرو هم راوستلی شم چې کله ویډیو ختمیږي مثال په طور باندې اوټرو مطلب دا دی چې زه کولی شم په خپل ویډیو کې په اینډ کې زه دغه ویډیوز ورته راولم لایک تھینکس فار واچینګ یا سبسکرایب مای یوټیوب چینل وغیره چې کومې خبرې دي. صحیح ده. زه راځم ټرانزیشن موږ سره په دې کې موجود دي، مطلب چې کله هغه یو ویډیو راولي که نه هغه چینج کوي وغیره سره، نو دې باندې کلیک وکړي دا ورته ډاونلوډ شي. صحیح شوه. چې کله دا ډاونلوډ شو نو په دې باندې به زه دغه شان موس کلیک وکړم وبینیسم دغه شان. صحیح ده. ګوره دا ډاونلوډ کیږي، د وای فای نه لږ لرې یم نو دې د وجې نه دا ټایم نیسي. اتموسفیر دی موږ سره مختلف قسمه ګوره تاسو کتلی شئ. ښه زه رالم حاضر یم چې مثال په طور باندې ما ته ډاونلوډ کا، دا خو ما مخکې نه هم ډاونلوډ کړی دی او زه غواړم چې دا هم ما ډاونلوډ کړی. صحیح شو. زه غواړم چې دا ویډیو کې یوز کړم نو به راشم دې باندې به زه کلیک وکړم موږ سره دا په ویډیو کې یوز کېدلی شي. صحیح شوه. دا به انشاءالله بیا وایو چې دا موږ د ویډیو د پاسه څرنګه راوستلی شو. صحیح ده. نو دا به انشاءالله به وایو. ښه زه اوس راځم دلته راځم بیک ته او دا مې هم ډرافټ کړو ویډیو ته بیا رالم او دلته راځم په دې ویډیو باندې کلیک کوم. هلته ما سره پی آی پي موجود دی. ګوره زه پی آی پي باندې کلیک کوم، پکچر اینډ پکچر زه راوستلی شم. مطلب د دغه ویډیو د پاسه ته یو پکچر راولي یا ویډیو راولي نو هم راوستلی شي. همدغه شان مختلف خبرې موږ سره په دې ځای کې موجود. ګوره سوشل وګوره چې کوم یو ستاسو په کار به سمپل کلیک ور باندې کوئ تاسو به ډاونلوډ کیږي او بیا تاسو کولی شئ چې دغه ګرین سکرین هم ورنه ریموو کړئ د کروما په ترو باندې. صحیح شو. ښه زه رالم البم ته او زه غواړم چې دغه زما ویډیو دې راته مکمل ښکاره شي چې په دې کې څه موجود دي. زوم کیږي دې راته نه، زه به راشم په دې باندې به کلیک کوم نو ما ته به اټومیټیکلي په دغه ویډیو کې چې څه موجود وي نو ما ته به مکمل ټول بیکګراونډ یې راته په دې کې ښکاري. زه رالم ویډیو ته او که فوټو راوستل غواړې فوټو باندې کلیک کړه، که آل راوستل غواړې نو په دې باندې به کلیک کړي. صحیح شوه. زه ورته یم چې ما ته ویډیو راوله، دا ویډیو زما په کار ده، بس دې باندې مې کلیک کړه ما ته اټومیټیکلي د دې ویډیو د پاسه یو بله ویډیو راته راغله. که تاسو وایئ چې دا لږ فار ایگزامپل غټه کوي نو هم یې غټه کولی شئ. مثال په طور باندې دا دغه شان وي. صحیح شوه. په دې باندې به کلیک کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي دا فول سکرین شي. ښه اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم خو دا زموږ درس نه دی. صحیح شو. دا به انشاءالله بیا ووایو. زه بیک لاړم په دې کې موږ سره ګوره اولنۍ خبره بیک ته، دویمینۍ خبره موږ سره په دې کې هیلپ ته. زه غواړم چې یو فنکشن ته یو کمانډ ته زه په تیزۍ سره لاړ شم. بس په دغه ځای کې تاسو وګورئ غواړم چې زه لاړ شم پی آی پي ته. بس سمپل پی آی پي باندې کلیک کړئ اټومیټیکلي پی آی پي ته راوستلی. بس پکچر ورته انتخاب کړه، فوټو ورته انتخاب کړه. مثال په طور باندې دغه فوټو ورته ما انتخاب کړه اټومیټیکلي ګوره زه پی آی پي ته راوستلم. بیا زه راځم دغه فنکشن ته او په دې کې ګوره موږ سره اے آی ټول دي، دا ویډیو ایډیټینګ والا ټولس دي. صحیح شوه. زه غواړم چې دغه پی آی پي چې کوم یو کمانډ دی دا زه غواړم فیورټ کې اډ کړم. دې باندې به زه موس کی هولډ ډاون کړم او دا به زه اډ ټو فیورټ کړم نو ما ته به اټومیټیکلي په دې فیورټ کې به دا راته اډ شي. بل موږ سره هیلپ دی چې موږ پرون ویلې بله ویډیو کې مو ویلې مرچ څنګه کولی شم. بس ټرای باندې به کلیک دا ته اټومیټیکلي هلته بیا ولي او کله چې تاسو سره دوه کلیپونه موجود وي بیا تاسو کولی شئ چې دغه دوه کلیپونه سره مرچ کړئ. پري کټ زه څنګه کولی شم دا تاسو ته اټومیټیکلي دا ټولې طریقې ښایي. صحیح ده. خو چې کله تاسو سره نیټ تیز وي. بیا زه راځم وایس انهینس څنګه کولی شم. صحیح ده. ویډیو ایډیټینګ څرنګه کولی شم. صحیح شو که نه. اوس زه راځم له دې څخه وروسته زه واپس بیک ته ځم. صحیح شوه. دې کې په دې لاندې کمانډونو کې موږ سره اول کمانډ کینوس دی. که دغه ایکسپورټ باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو چې کله دغه ویډیو کریټ کړئ دا تاسو کله ایکسپورټ باندې کلیک کړئ بیا تاسو کولی شئ چې دغه سیف کړئ په کوم ریزولوشن کې، په کوم فریم ریټ کې، په کوم فارمیټ کې او دا به څو ایم بي وي. دا موږ پرون ویلي که نه په ویډیو سیټینګ کې. مطلب دې ځان تاسو کولی شئ چې دا کم یا زیات هم کوئ. همدغه شان دا موږ سره ګوره فریمز دي پر سیکنډ. څو غواړئ 80 غواړئ 100 خو با ډیفالټ دیش وي. فارمیټ کوم انتخاب ایم پي 4 دی، جی ایف دی، کوم یو دی. صحیح شوه. بس زه لاړم په دې کینوس باندې زه کلیک کوم. سره چې ما په کینوس باندې کلیک کړه زه غواړم چې دا ویډیو دې موږ ته لږ څنګه شي وړوکي راشي، په دې شکل باندې راته راشي. خو دا موږ سره د دې خپل ریزولوشن دی چې کوم د دې اوریجنل ریزولوشن دی هغه د دې دا دی. زه غواړم چې انسټاګرام ته بدل کړم نو انسټاګرام 1/1 دی. دا هم د انسټاګرام دی، دا هم د یوټیوب شارټ دی او دا ما سره ګوره د یوټیوب لانګ ویډیوز لپاره دی او دا را سره د ټیک ټاک لپاره ده،
دا هم 3/4 ده. صحیح شوه چې کوم یو پلیټفارم دپاره تاسو غواړئ چې دغه ویډیو جوړه کړئ او تیار یې کړئ نو کولی شئ چې دا انتخاب کړئ. اوس زه غواړم چې دا دې ماته شي د 9:16. صحیح شوه دې باندې کلیک کوم سټاپ. زه غواړم چې دا د مره دې خواته راشي نو دې باندې به زه کلیک کوم. خو دا راته ګوره اوس فول راغله. ولې فول راغله چې دا نیمې پکې نشي راتلی. زه راله مثال په طور باندې دا ورته ما په دې شکل باندې کو. اوس ورته زه وایم چې په دغه ځای کې راته راوله په دې ځای کې راته راوله کوم ځای کې راوستل غواړې. صحیح شوه که زه فار ایگزامپل دا ورته والم صحیح ده دا ما اوکې که اوس زه غواړم چې دا ویډیو چې کوم ده که نه دا زه لږ وړه کړم وړوکې کړم. صحیح ده زه رالم زه دا فار ایگزامپل دومره کوم دې نه هم نوره وړوم نو تاسو په دا 2 ګوتې باندې دا دغه شان وړه کړئ. اوس زه غواړم غاړې ته راولم دې باندې به کلیک کوم. خو دا دې غاړې ته نه راځي ځکه چې دا کله دې غاړې ته راځي نو دا فول سکرین نیسي. نو فول سکرین چې ونیسي نو دا خو بیا که دومره راځي نو هلته نیمه بیا پټېږي. صحیح ده که نه که زه دغه شان والم نو دا ګوره اوس فول پکې راغله. کوم ځای ته یې غواړئ لیفټ ته کوم ځای ته یې غواړئ رایټ ته. صحیح شوه همدغه شان دلته به زوم ان او زوم آوټ سره کولی شي. که دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره فول سکرین ته چینج کېږي چې دې ته کینوس ویلی شي. بس دا مې یس کړه دا موږ سره راغلی. صحیح ده ها دا موږ سره کینوس. بل موږ سره آډیو دی. په آډیو کې موږ سره 4 کمانډس دي. اولنی کمانډ موږ سره میوزیک دی دویم سره افیکټ دی دریم ریکارډ دی او څلورم هم ای آی سپیچ دی. میوزیک باندې زه کلیک کوم په دغه فیچرز کې موږ سره دا د انشاټ خپل میوزیکس دي. خو چې کله تاسو سره نیټ موجود دي تاسو کولی شئ چې دا به ډاونلوډ هم کوئ. ګورئ ډاونلوډ آیکن ورباندې دی او دغه 3 دانې دا ما ډاونلوډ کړي دي تاسو باندې زه اورم. ګورئ دا وګورئ صحیح شوه دې باندې کلیک کړه. تاسو غواړئ چې دغه ساوند کې ایډ کړئ ها اوس زه راځم بل موږ سره په دې کې څه شی دی البمز دي. دا موږ سره ګوره که دې باندې مې کلیک کړه دې کې به دنیا خبرې دي. صحیح شوه که دې باندې مې کلیک کړه دې کې به موږ سره دنیا خبرې دي دنیا میوزیک دي. صحیح ده اوس که زه غواړم چې ما سره یو ویډیو دا غواړم د هغه ویډیو څخه آډیو اکسټراکټ کړم او دغه ځای ته یې راوړم نو زه کولی شم چې اکسټراکټ آډیو فرام ویډیو باندې کلیک کړم. دا موږ سره په دې ځای کې هم موجود دی او په دې ځای کې هم موږ سره موجود دی. دا موږ سره د انشاټ والا میوزیکس دي او دلته زما خپل میوزیکس دي. میوزیکس مطلب ساوندونه اوازونه چې کوم تا جوړ کړي دي. ها زه راځم دلته اکسټراکټ آډیو فرام ویډیو باندې کلیک کوم. کله چې ما په دې باندې کلیک کړ زه غواړم زه ورته یم چې ما ته د دغه ویډیو څخه چې کوم دا ساوندونه دي دا ما ته راوله. بس دې باندې ما کلیک کړ او زه راځم زه په دې باندې کلیک کوم دا وله ورم. صحیح ده بس دغه ساوند زما په کار شو. بلته راشم دغه شان دا به دغه شان کوم که ټول لوستل غواړئ ټول هم راوستلی شي. صحیح شوه بس زه بلته راشم څه باندې به کلیک کړم د یس باندې به کلیک کړم. بس دا ما راوسته. نو کله چې ویډیو کریټ کې ته کولی شي چې دغه میوزیک یا دغه ساوند په هغه افیکټ باندې واچوي ورباندې راولي. همدغه شان ته کولی شي په دې کې ایډیټینګ هم وکړي یا د ساوند زیات یا کم کړي. زه غواړم چې د دې ساوند 200 کړم یا مثال په طور باندې 10 وساتم ځکه چې دغه ساوند بیا بد لګېږي. صحیح شوه نو دې کې اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. بس زه به ډیلیټ باندې کلیک کړم. زه راځم افیکټس ته ها دې څخه وروسته زه راځم میوزیکس ته. په دې کې موږ سره ګوره افیکټس دي. افیکټس کې موږ سره دغه افیکټ دي چې تاسو یوز کولی شئ. ګوره دا موږ سره پاپولر ده همدغه شان کاونټ ډاون تاسو 3 2 1 صحیح شوه دا غواړئ صحیح ده که نه دې کې تاسو وګوره دا د حد نه زیات دي. صحیح ده زه غواړم چې مثال په طور باندې د انسیکټس والا پکې راولم. تاسو یو ویډیو کریټ کوئ ویډیو جوړوئ تاسو سره ساوندس نشته بس تاسو راشئ په دې باندې کلیک کړئ دا ورته راولئ. صحیح شوه بس دا پکې ایډ کړئ دا پکې ایډ کړئ ګوره صحیح ده که نه دا غواړ ډیلیټ کړئ. دا موږ سره افیکټ چې دلته موجود دی دلته هم موجود دی. ګوره دې باندې کلیک کوم دا ما هماغه دی تر اوسه. ها بل موږ سره دی ریکارډ. ما یو ویډیو کریټ کړې ده ولاګ باندې ویډیو مې جوړه کړې ده شارټ ویډیوز مې اخیستې دي هغه مې سره یو ځای کړي دي او په هغې باندې ساوند نشته بې ساونډه دي بې اوازه دي. زه غواړم چې خپلې خبرې ورباندې وکړم په هغه ویډیو باندې خپلې خبرې راولم. زه به ریکارډ کلیک کوم او بس سمپل په دې باندې به کلیک کوم. څرنګه چې ما په دې باندې کلیک کړو نو ګوره اوس به دا موږ سټارټ شي. اوس ته کولی شئ چې په دې باندې خپلې خبرې راولئ. زه غواړم چې دا سټارټ کړم زه کلیک کوم بس دا
اوکې نو دا ګورې دا زمونږ هغه ساوند شو صحیح ده ګوره تاسو وګورئ صحیح ده که نه همدغه شان چې کله تاسو راشئ اوس دغه ځای ته دې ځای کې ګوره موږ سره مختلفې خبرې ګوره دا ډیلیټ دی دا موږ سره ګوره سپیک وایس دی سپیډ یې زیات دی صحیح شو وایس انهینس وایس زیاتې کمې خبرې صحیح شوه دې ځای اړې دا به موږ سره اے آی ساوندس دي صحیح شوه چې کوم انټرنیټ ته ضرورت لري همدغه شان زه راغلم دا ما ډیلیټ کړ او زه اوس راځم اے آی سپیچ ته غواړم چې په دغه ځای کې څه لیکئ وکړم زه سمپل راځم دې باندې کلیک کوم او ساین ان ټو سٹارټ ساین ان وذ ګوګل غواړئ چې دې ته ساین ان شي به زه به ساین ان باندې کلیک کوم بس په دغه آی ډي سره زه غواړم ساین ان شم ګورې دا اوس موږ سره جنریټ شو زه راځم زه ته ګو وښم خو دې نه مخکې زه اول راځم زه اول د دې دا ساوند چې کوم دی دا زه میوټ کوم صحیح ده زه به راشم دلته اوس اډیو ته او دغه ځای ته به زه راشم زه به دا ګور ته والم How are you, Inshot? Hamza Bi has abused my YouTube channel name is ZUH Islamic and computer videos. صحیح شوه نو په دغه اے آی سپیچ کې په دې کې موږ سره دا بعضې چې کوم دي که نه دا Hi, this is my voice پرو tone. ورژن سره دي صحیح ده Hi, this is my voice tone. او دا برټش دی ایشین دی صحیح شوه انډین دا یو کوم یو غواړي صحیح شوه په دې کې دغه لینګویجز موجود دي چې کوم تاسو ته ښکاري صحیح ده پښتو پکې نشته او اردو پکې هندي پکې شته دی صحیح ده هندي پکې شته دی اردو پکې نشته صحیح ده زه به دا یس وکړم زه به دا کلوز وکړم نو دې د وجې نه ګوره تاسو که وګورئ ته موږ سره ګوره دغه ټکس هم راوست زه راځم په دې اډیو کې چې زه کله یو اډیو راولم ګوره ما دا اډیو راوستله مثال په طور باندې ما سره دا یو اډیو انشاټ ویډیو نمبر 1 دا ما راوستله یس کوم زه غواړم چې په دې کې دا ویډیو چې کله سټارټ کېږي نو دا چې کله سټارټ کېږي دا د ماته رو سټارټ شي او رو دې ماته اینډ شي مطلب کله چې دا ویډیو ختمیږي نو دا دې ماته رو ختم شي زه بلته راشم ما په ایډیټ باندې به کلیک کوم بسم الله الرحمن الرحیم هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي انشاءالله موږ تاسو یو نوی سیریز سټارټ کوو یو نوی پړاو په شروع کوو چې هغه موږ تاسو سره د ویډیو بسم الله دا الرحمن فیډ الرحیم آوټ مطلب دا چې کله دا ویډیو ختمیږي نو دا چې کله سټارټ کېږي نو 2 سکندونه ورو به سټارټ کېږي صحیح شوه انشاءالله موږ تاسو یو نوی سیریز سټارټ کوو یو نوی پړاو په شروع کوو چې هغه موږ تاسو سره د ویډیو بسم الله الرحمن الرحیم هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي انشاءالله موږ تاسو یو نوی سیریز سټارټ کوو یو نوی پړاو په شروع کوو چې هغه موږ تاسو سره د ویډیو ایډیټر 4 سکندو پورې بسم الله الرحمن الرحیم هیله کوم اوس چې کله دا سټارټ کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا چې ورو سټارټ شوله بس دلته راله اوس چې کله به اینډ کېږي اوس زه غواړم چې دا ویډیو دې ماته لږ را نږدې شي ګور تاسو وګورئ دا به تاسو په دوه ګوتو باندې داسې ونیسئ او اوس زه غواړم چې دا ویډیو لانګ کړم زه به دغه شان موو کوم خو دا اوس ځي نه صحیح شو دا اوس دې ځای نه ځي مخکې نه ځکه چې دا ویډیو هم دومره ده زه غواړم چې دغه ځای کې یو تصویر ورته راولم یا یو بلینک راولم زه به دې باندې کلیک کوم زه بلته بلینک ورته راولم چې بلینک مې راوست دې باندې به زه کلیک کوم او دا به دغه شان زه موو کوم خو یا ساتئ چې کله تاسو سره دا ویډیو څومره دغه شان شارټ شوي وي که نه نږدې وي یا که دغه شان وي نو تاسو ته به ډېر وروسته ځي که نه مطلب ډېر سلو به تاسو ته دغه کلیپ چې کوم دی دا به ورته غټېږي که اوس فار ایگزامپل زه دا دغه شان نږدې کړم مطلب ګوره که تاسو وګورئ دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې 20 سکنډه شو بیا 20 سکنډه بیا 20 سکنډه دا چې دغه شان تاسو موو ونیسئ دا خو ډېر زیات زر ځي که نه فار ایگزامپل تاسو دا ورته دغه شان غټ کړئ صحیح ده نو که تاسو وګورئ دا اوس ګوره دا ډېر زیات کم شو صحیح شو ګوره دا 14 اف او 18 اف دا اف زما خیال د سکند برخې ته وایي سکند یوه برخه ده صحیح ده دا د سکند یوه برخه ده چې هغه 10 کمې برخې که نه په یو سکند کې مطلب دا 10 زري مطلب دا چې 10 ته ورسېږي دا 3 نو دا 14 19 شي او بیا دا خو سکندونه دي چې کله دا 8 ته ورسېږي نو دا منټ بیا یو واوړېږي دا 15 شي نو تاسو چې کله غواړئ چې یو کلیپ غټ کړئ زر تر زره اخوا داسې موو شي او داسې موو شي تاسو باید دا ویډیو دغه شان وړه کړئ صحیح ده دغه شان سره زوم آوټ کې دا زوم آوټ شوله صحیح ده اوس که تاسو دا ورکوټې کوئ
نو ډېر ژر به تاسو ته ورکوټي کېږي ګوره همداره نو زموږ مقصد دا و چې کله دغه اډیو اینډ کېږي ګوره ورته موږ کلیک کوم ایډیټر انټروډکشن کلاس نیکسټ کلاس به انشاءالله د ویډیو نه سٹارټ کوو ګورې داسې ورو ورو اواز ختمېده نو آخر ختم شو صحیح ده که نه دا مونږ سره اډیو او کینوس نیکسټ به انشاءالله سټیکس او دغه نه به سټارټ اخلو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا مونږ سره انشاٹ لیکچر نمبر 2